په یو وړوکي شان کلي کې یو سړی اوسېده. د هغه نوم رحیم و. رحیم به ټوله ورځ سبزي خرڅوله او په هغې به یې ګزاره کوله. یا ښځې ستا زوی خوښې که لوره؟ خدای خو دې ماله لور راکړي چې ټوله ورځ ورسره لوبې کوم او خشته خشته کمڅۍ ورله کوم. یو څو ورځې پس د جمعې شپه وه. موسم خراب و او باران ورېده او بل خوا د رحیم د ښځې دردونه هم زیات شو. وای زما خو ډېر زیات درد دی. لږ صبر وکړه ښځې، زه ګل پري ترور پسې ورځم. ګل پري ترور به کلاو کې ته وګورئ د شازي طبیعت ډېر زیات خراب دی. تاسو ما سره لاړ شئ که نه؟ زه ډېر زیات پریشان یم. رحیم بهر باران ته ناست و. دعاګانې یې وستې چې په دې کې د ماشوم د ژړا اواز شو. دا واله زویه مبارک شه، الله دله خشته لور درکړه. دا خو زما ګلمینه ده که نه؟ او دغسې دې نه پس د دوی په ژوند کې د ګلمینې په راتلو ډېرې خوشحالۍ راغلې. خو دا خوشحالۍ د دوی ډېرې مودې پورې پاتې نه شوې او څه وخت پس د رحیم ښځه بیماره شوه. یا سړیو که په ما څه چلو شي د ګلمینې به ډېر خیال ساتي ځکه زما طبیعت ښه نه دی. یا ښځې دا چې خبرې مه کوه، الله به خیر کړي. راپاسه راځه چې ډاکټر له لاړ شو. او دې نه پس رحیم خپله ښځه شازیه د ځان سره هسپتال ته بوځي. خو کله چې ډاکټر رحیم ته د هغې د بیمارۍ خبر ورکړي نو د رحیم د خپو نه ځمکه وتښتي. پلوره ستا د ښځې کینسر دی او هغه هم اخري سټیج کې دی. معذرت کوم که موږ نشو بچ کولی. رحیم ته د ډاکټر په خبرو یقین هم نه ورځي. کله شازیې ته ګوري او کله خپلې لور ګلمینې ته. پاپا دا به مومې څه وشو؟ پاپا مومې ما سره خبرې ولې نه کوي؟ یا پاپا. او دغسې شازیه مړه شوه. په هغې خاورې واورېدې او ګلمینه ماشومه یتیمه شوه. دې نه پس به رحیم د ګلمینې ډېر خیال ساته. هغه به سکول ته هم بوتله او په ډېره غریبۍ کې به یې د هغې هر خواهش او هر ارمان هم پوره کوو. پاپا ماله دا واله کنه دا ګورې خبرې کوي. پاپا یا بچې ما سره خو دومره ډېرې پیسې نشته. راځه یو میاشت شپه سپۍ درله بیا واخلم. پاپا دا زما ډېره زیاته خوښه ده. هیر دې واخله که نه بیا نور څه نه غواړم. السلام علیکم وروره. وعلیکم السلام وروره. دا ګولۍ په څو ده؟ دا خو چې په 100 روپۍ ده. یاره ما سره خو دا 500 روپۍ دي. 500 به بیا درکړم. صحیح ده نوله هېڅ خبره نه ده ښه. او دغسې به رحیم په دومره غریبۍ کې هم د خپلې لور ارمانونه پوره کول. دغسې وخت تېرېده. 20 کاله تیر شو. رحیم هم بوډا او کمزوری شو او ګلمینه هم غټه شوه. د کور کارونه به یې هم کول او په کلي کې به یې د بوډاګانو او غریبانانو مدد هم کوو. د دغه کلي نه لرې په ښار کې په یو غټه بنګله کې یو مالداره سړی چې د هغه نوم ظاهرشاه و د خپلې ښځې شبانې او د یو زوی حسن سره اوسېده. د دوی په ښار کې یو غټ کاروبار و. هغه کاروبار به حسن سنباله و. د رحیم دی په کلي کې د ظاهرشاه څه ځمکه وه. اکثر به هغه خپلې ځمکې کتوله کلي ته راته. یو ورځ د ظاهرشاه نظر په ګلمینه باندې پروزي. هغه چې ګلمینه وویني نو ډېره زیاته یې خوښه شي. ما خو مې حسن له ډېره ښه جینۍ خوښه کړې ده. ښه ده که نه چې د زوی کور مې آباد شي. بله ورځ چې کلي ته تلو هلته کلي کې مې ولیده. یو ډېره غریبه جینۍ ده خو ډېره ښه ده. دا ته څه وایې د کلي جینۍ ده؟ موږ غریبانانو ته پاتې شو. یا زویه ته څه وایې؟ پاپا تا ماله د کلي جینۍ خوښه کړې ده. زه به اوس غریبې سره واده کوم. زه به تا له مکۍ سره واده کوم. دا زما هیلې فیصله ده. پوه شوې که نه؟ او دغسې په سبا باندې ظاهرشاه د رحیم د کور ته د ګلمینې د رشتې غوستو دپاره لاړ شي. سیر صاحب تاسو دلته څه راتلی؟ ما ته به م ویلو زه به هلته درغلی وم. اصل کې خبره داسې وه چې زما راتل ضروري و. زه ستا د لور رشتې پسې راغلی یم. انکار به راته نه کوې غواړې. یاره جي ما سره خو هېڅ هم نشته. ته بېغمه شه څه به زه وکړم. ته رښتیا وې؟ او رښتیا ویم. ستاسو نه ښه رشته به ما دپاره چېرته وي. بس زما لور ستاسو لور ده.
دغسې د ګلمینې او د حسن رشته وشي او د واده ورځ هم راشي. یا لورې پلاره زه به ستا نه بغیر مړه شم. لورې صبر وکړه. پاپا د ځان خیال ساته. او دغسې ګلمینا د کلي د یو کچه کور نه د ښار یوې غټې بنګلې ته واده شي. زه به ستا ډېر خیال ساتم. ته زما د سر تاج یې. زه تا نه نفرت کوم. ته زما نه یې خوښه. ته د یو غریب کور ښځه یې. او دا خبره ته همیشه یاد ساته. مور زه ستا لور یمه. که څه کار وي نو ماته ویلی شې. لور نه انګور دلته ټول کارونه نوکران کوي. کچن ته لاړه شه وخلي پخلي ته کوه. ستا مثال د یو نوکرې دی. دې نه پس به ګلمینې په هغې بنګله کې د ټولو خلکو دپاره خوراک تیارو. دا پخلی به څوک داسې کوي لکه څنګه چې تا کلی دی. ته به وایې چې ته ځنګل کې لې شوې په څه باندې نه پوهېږې. زه خیر دې زده به کې دا د دې ځای په خوراکونو نه پوهېږې. په مزه مزه به پوه شي. ما درته یو خبره کوله. ویم چې سبا ما سره کلي ته لاړ شي. پلار سره مې ملاویږم. ویم چې چېرته ځې نو روکېږه. زه هغې ستا کلو ته نه ځم. سبا ډریور سره لاړه شه ځه. ویم چې چېرته ځې نو روکېږه. زه هغې ستا کلو ته نه ځم. سبا ډریور سره لاړه شه ځه. یا لورې څنګه داسې اچانک راغلی؟ خوشحاله خو یې که نه؟ او پاپا زه ډېره زیاته خوشحاله یم. ته هېڅ غم مه کوه. بس دعا راته کوه. پاپا تا ته څه پته ده؟ ستا ګلمینه خو هلته د یو نوکر ژوند تېروي. دغسې وخت تېرېده. اچانک د حسن د کاروبار خراب شو او د هغوی کمپني په تاوان روانه شوه. او حسن سره دومره پیسې نه وې چې د خپلې کمپنۍ کسانو له پیسې ورکړې وې. بل طرف ته د حسن پلار ظاهرشاه هم بیمار شو او په کټ پرېوته. بچې زما د مرګ او ژوند هېڅ پته نه لګي. خو زما د مرګ نه پس به د ګلمینې خیال ساتی. ستا د پلار د زړه مسله ده او هغه به موږ اپریشن کوو. دا څه وی ډاکټر صاحب اپریشن؟ او چې بلکل په هغې به 50 لکه خرچه راځي. صحیح ده چې زه انتظام کومه. او دغسې حسن د پلار د اپریشن دپاره د کلي ځمکه هم خرڅه کړه. ډاکټر صاحب دا پیسې واخله. خو پلیز زما پاپا بچ کا. زه د پلار ژوند غواړم. خو بیا هم ظاهرشاه وفات شي. د پلار د مرګ نه پس حسن یوازې یک تنها پاتې شي. او د دوی هغه هشته بنګله نن د یو کندر په شکل ولاړه وه. نوکرانو هم د تنها د وجې کارونه پرېښودل او لاړل. ما خو چېرته دال نه دي خوړلې. زما خو ورته زړه نه کېږي. خیر دی مورې ګزاره به کوو. دالو سره به روټۍ خورو. زه خو وایم کلي ته به لاړ شو. دلته خرچې ډېرې زیاتې دي. یو ورکوټې شان کار به شروع کړي. که ته څه وې؟ او دغسې دې نه پس دوی د ښار د پرېښودو فیصله وکړه. بیګونه یې واغوستل او کلي ته روان شو. خو نن حسن او د حسن مور د غټو غټو ګاډو په ځای په یو بس کې سفر وکړ. یا بچي دا څه شو؟ تاسو څنګه دلته راسې راغلی؟ ما ته خبره وکړې. دې نه پس ګلمینه خپل پلار ته ټوله قصه بیان کړي. خیر دی بچي هم وکړه چې دلته راغلی. دلته ځان له یو ورکوټي شان دوکان وکړه او د ښار نه به ښایسته ژوند دلته تېرې. او دې نه پس حسن په هغه کلي کې د ځان دپاره یو ورکوټي شان دوکان وکړ. لورې ما معاف که. نه مورې داسې مه وایه. لورې تا په موږ ډېر بې احسان وکړ. ګلمینې زه تا نه معافي غواړم. دا ته څه وې؟ او که نه ما په تا ډېر ظلمونه کړي دي. نه خیر دی هېڅ خبره نه ده. دلته زه ډېر زیات خوشحاله یم. زړه ته مې یو عجیبه شان سکون میلاویږي او دا هر څه ستا د وجې دي. یاره په دې ساک کې د غوښو چرګانو نه زیاته مزه ده. او دغسې دې نه پس دوی ټولو په هغه کلي کې په خوشحالۍ ژوند تېراو.